د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. کابل کې د صنعت اونۍ 4 ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د جګپوړو چارواکو، صنعتکارانو او پانګوالو په حضور کې د صنعت اونۍ 4 ملي او نړیوال شپږ ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د یاد نندارتون پرانیست غونډې ته اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون ویلي چې صنعت د هر هیواد د پرمختګ مهمه وسیله ده او دوی د هیواد د صنعتي کېدو لپاره مهمې موخې تعقیبوي او هڅه کوي چې د بهرنیو وارداتو پر ځای کورني تولیدات او محصولات ډیر کړي. هغه صنعتکارانو ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی او له هیوادوالو څخه یې غوښتي چې له کورنیو تولیداتو او محصولاتو څخه ګټه واخلي. دغه نندارتون چې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې جوړ شوی په 200 روپو کې د بیلابیلو سکتورونو کورني تولیدات او محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. کابینې په غونډه کې د لاس پلورونکو د تنظیم طرحه تایید شوه. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد اسد اخون په مشرۍ د کابینې 21مه غونډه کې د هیواد په یو شمېر اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو بحث او پریکړې شوي. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې د کابینې په غونډه کې د سړک غاړې پلورونکو د تنظیم طرحه تایید او د 40 سلنې فیس په تخفیف د تعلیم مشرتابه له لوري له منظورۍ وروسته د تایید وړ وګڼل شوه، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بیلاروس او پولینډ سرحد یو ځنګل کې شاوخوا 200 افغانان بند پاتې دي. د بیلاروس او پولینډ ترمنځ په بریسټ نومي سپري نقطه کې 200 افغانان په خورا ناوړه حالت کې په ځنګل کې بند پاتې دي. د بند پاتې افغانانو په وینا نه بیلاروس او نه هم پولینډ ته پرېښودل کېږي او د پولیسو له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا خوراکي توکي ورسره ختمې شوي او اوس مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او د ونو پاڼې خوري او د ډنډونو اوبه څښي. د معلوماتو له مخې په ایثارو کسانو کې زیاتره ټپیان هم دي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې د مسالې حل لپاره جدي اقدام وکړي. دا پوله له 2021 کال وروسته د سیاسي کشمکشونو، مهاجرتي کړکېچ او د اروپایي ټولنې بندیزونو له کبله زیاته څارل کیږي. د لومړي ځل لپاره د طالبانو حکومت یو پلاوی د مسکو نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د روسیې امنیت شورا اعلان کړی چې د طالبانو رسمي چارواکي به د امنیتي چارو د لوړپوړو استازو په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه 14مه نړیواله غونډه د مۍ له 28مې څخه تر 9مې پورې د روسیې ملي مرکز کې جوړیږي چې د لومړي ځل لپاره به پکې طالب استازي ګډون وکړي. د ټاس خبري اجانس راپور له مخې د غونډې په ترڅ کې به د اسیا د جنوب ختیځو هیوادونو ټولنې، بریکس، د شانګهای همکاریو سازمان او د همګټو هیوادونو ټولنې استازي غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې وکړي او همداراز د اسیا د جنوب ختیځو هیوادونو ټولنې د غړو د استازو 15مه ناسته به هم پکې ترسره شي. یا د شورا وایي چې سیمه ییز لوبغاړي نه غواړي د لویو قدرتونو د تقابل ډګر وي، بلکې هڅه کوي چې د عادلانه او نه ویشل کېدونکي امنیتي نظام په جوړښت کې فعاله ونډه واخلي. نږدې ورځو کې به یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د نغدي مرستو ویشلو لړۍ پیل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د خپلې ایکس پاڼې له لارې خبر ورکړی چې د 1404 مالي کال د لومړۍ روبې حمل ثور او جوزا میاشتو نغدي مرستې به په راتلونکو ورځو کې د ټول هیواد په کچه مستحقو یتیمانو، کونډو او معلولینو ته وویشل شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې مرستې به په نوبتوار ډول ویشل کیږي او ټول مستحقین به ترې برخمن شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې 615 یتیمان، معلولین او کونډې ثبت شوي چې له جملې 395 زره یتیمان، 191 زره معلولین او 98 زره کونډې دي. افغانستان په 188 سکتورونو کې خودکفایۍ ته رسیدلی. د هیواد د کانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده د صنعت اونۍ 4 ملي او نړیوال نندارتون ته د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان په 188 سکتورونو کې خودکفایۍ ته رسیدلی. هغه همداراز ویلي چې اوس مهال هیواد کې شاوخوا 6500 فابریکې فعالیت کوي چې پکې نږدې 420 زره کسانو ته کاري زمینه برابره شوې. دغه نندارتون چې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې جوړ شوی په 200 غرفو کې د بیلابیلو سکتورونو کورني تولیدات او محصولات لکه خوراکي او غیر خوراکي توکي، د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، نوشابې، برېښنایي وسایل او د کور لوازم نندارې ته وړاندې شوي او د غبرګوري تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. پنجشیر کې د داوطلبۍ له لارې د څه باندې 171 زره ډالرو په ارزښت 1414 قیراته زمرود وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیري ویلي چې
په 9 داوطلبۍ کې د پنجشیر ولایت له کانونو استخراج شوي 1414 قیراته زمرود د 1.71 او 90 امریکایي ډالرو په ارزښت وپلورل شول. هغه ویلي دې داوطلبۍ کې د پنجشیر، کابل، پروان، کاپیسا، کندهار او پکتیا ولایتونو 101 سوداګرو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا دغه ولایت کې په قانوني ډول د زمرودو استخراج د سیمې زرګونو کسانو ته د کار او کوچنیو پانګو زمینه برابره کړې ده. د پنجشیر د کانونو ریاست د معلوماتو پر بنسټ پنجشیر کې د زمرودو د ثبت شویو ټولو کانونو شمیر 1921 ته رسیږي چې له ډلې د 550 کانونو د استخراج چارې روانې دي او څه باندې 15,000 کسان پکې پر کار بوخت دي. د پاکستان لومړی وزیر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته په یو رسمي سفر تللی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سیمې ته د خپلو 15 ورځنیو سفرونو په دوام تهران ته رسېدلی او هلته یې د ایراني حکومت له مذهبي مشر علي خامنه‌ای او ولسمشر مسعود پزشکیان سره لیدنه ترسره کړې. ایرنا خبري اجانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د ایران او پاکستان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم له هسته‌یي انرژۍ څخه د سولیزې استفادې په برخه کې د ایران له حق څخه د پاکستان پر ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلي شهباز شریف همداراز په غزه کې د بیړني اوربند غوښتنه کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې بنسټیز اقدام وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې سیمې ته د شهباز شریف د سفرونو موخه له هند سره د وروستي کړکېچ په جریان کې د ایران په ګډون د دوستو هیوادونو د ملاتړ ستاینه او د اقتصادي او کلتوري همکاریو پراخول دي. میرس ویلي چې غزه کې جګړه نوره د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې سره نشي توجیه کېدی. د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرس په غزه کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو سخته نیوکه کړې او وایي چې دا اقدامات نور له ترهګرۍ سره د مبارزې په توګه نشي توجیه کېدی. هغه په برلین کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د اسرائیلي پوځ بریدونو ملکیانو ته پراخ زیانونه اړولي او دا له نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه ده. هغه همداراز ویلي چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره به په راتلونکي کتنه کې د برلین اندېښنې مطرح کړي. پر غزې د اسرائیل بریدونه په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې په ګډون د ګڼو هیوادونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. بریتانیا کې یو تن د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر خېجولی او 40 تنه یې ټپیان کړي دي. د بریتانیا په لیورپول ښار کې د فوټبال پریمیر لیګ د اتلولۍ د لمانځغونډې پر مهال یو موټر د خلکو ګڼې ګوڼې ته ورننوت چې له امله یې 40 تنه ټپیان شوي دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د لیورپول لوبډلې پرانیستی بس د لوبغاړو او روزونکو سره د ښار له مرکزه تېرېده او لسګونه زره مینهوال یې هرکلي ته راوتلي وو. له پیښې وروسته پولیسو یو 53 کلن سپین پوستی بریتانیي سړی چې د لیورپول اوسېدونکی دی ونیوه. پولیسو ویلي دا پیښه له ترهګرۍ سره تړاو نه لري او د انفرادي عمل په توګه څېړل کېږي. خو عیني شاهدانو بیا ویلي چې موټر چلوونکي له خلکو سره د شخړې وروسته موټر په قصد سره په خلکو خېجولی دی. د بریتانیا بېلابېلو چارواکو دغه پیښه د غندنې ترڅنګ خواشینونکې بللې ده. راشد خان د تیرو 15 کلونو شل وریزو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی اعلان شو. د کرکټ مشهورې ویبپاڼې کریک انفو د یوې څېړنیزې پروسې له مخې راشد خان د تیرو 15 کلونو شل وریزو سیالیو د 15 غوره لوبغاړو ډله کې لومړی مقام خپل کړی دی. د معلوماتو له مخې په دغه پروسه کې له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې د شل وریزو سیالیو 15 غوره لوبغاړي په ګوته شوي وو چې له جملې راشد خان لومړی مقام ګټلی دی. راپور کې راغلي چې د راشد د توپ اچونې سټرایک له 19 کم دی، یعنې له هرو 19 توپونو مخکې یوه وکټ اخیستې، او د توپ اچونې اکانومي له 7 کم ده، یعنې هر اوور کې له 7 کمې منډې ورکړي دي. راشد خان چې د افغان ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر هم دی، اوس مهال د هندوستان په شل اوریز سوداګریز لیګ یا IPL کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په ګټه لوبه کوي. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.